سلامونه ټولو درنو پښتنو. غواړم چې نن په یو مهمه موضوع باندې خبرې وکړم. په غزني کې روان جنگ د هزارهګانو د طالبانو. بندل خانان او ګل خانان ورته عجب غندل خانان وبخي بندل خانان او غندل خانان ورته عجب رنگونه ورکوي. څوک وایي چې ولایت جوړیږي ځان ته د جاغوریو په نوم، څوک څه نوم ورکوي. بدبختانه پښتانه دومره زورور نه دي په افغانستان کې چې کوم یو وړوکی غوندې اقلیت کوم یو ولسوالۍ نه ولایت جوړوي دوی یې مخه ونیولی شي. اصلي خبره دا ده چې پاکستان ته چې سعودي کومې مرستې ورکړي دي، آیا د بې له څه نه دي ورکړي؟ هغه مرستې چې پاکستان واخیستې د سعودي نه څو ورځې وړاندې، هغو رنګ ستاسو اوس په غزني کې ګورئ. هغه طالب چې تر پرونه هزارهګانو سره جوړو د داعش په مقابل کې، نن ورسره وران شو. وجه یې څه ده؟ په دې باندې به نن داسې یو مختصر خبرې وکړو چې دا ملګري په پوه شي، نور پښتانه هم خبر کړي، ځکه چې په دې سیمه کې په دې ریجن کې یوه بله لوبه روانه ده، او که یو پښتون د دې لوبې نه بچ شو، ښکار یې نه شو، دا هم ډېره لویه خبره ده. سعودي چې کومې مرستې پاکستان ته ورکړي دي، هغه مرستې بې له څه نه دي. هغه ایران سره جنگ دی، شیعهګانو سره جنگ دی، که هغه په ایران کې وي، که په یمن کې وي، په افغانستان کې وي. ها البته السعودیان یا د خلیج نور ملکونه چې دي، دغه باداران چې دي، دغه دوی نه غواړي چې په خپل ملک کې د دوی دغه لوبه یا دغه جنگ جاری وساتل شي. لہذا دوی ستر قاتل، اجرتي قاتل، پاکستانی شیطانی پوز او دغسې نورو خلکو نه دغه کارونه اخلي. د دې نه هدف څه دی؟ چې پاکستان ته مرستې ورکړي چې شیعه سره په جنگ واچوي. غټ هدف دا دی چې پښتانه بهترین جنګیالي دي، بې تنخوا پوځونه دي. دې لپاره چې پښتانه د شیعهګانو خلاف کړي، نو دې لپاره باید یو لوبه وشي، یو څه وشي. لکه څنګه چې یهودو د نازیانو سفیر په فرانس کې مړ کړ او بیا داغه په بدل کې ډیر غټ یهود قتل شو، همدغسې یو لوبه کړل غواړي. هماغه طالبان چې تر پرونه شیعهګانو سره جوړو، همدې جاغوري ته به طالبان ورتلل، صرف یوازې وسله به ځان سره نه شوه وړلی. نن یو دم جنگ شو ورسره. څه خبره ده؟ خبره همدا ده دوی به نور شیعهګان هم وژني. د شیعهګانو او د پښتنو په منځ کې به یو نفرت شي. بیا به شیعهګانو ته هم یو واک قدرت ورکړي، یو څه پښتانه به وژني، دلته به تعصب شروع شي، دلته به لکه څنګه چې کورني جنګونه وو، د بدل او د غچ اخیستنې لړۍ به شروع شي. پښتانه سرتیري احساساتیان چې په هیڅ خبر نه، لکه دا اوس چې جنګیږي، دا به منو سره چې پښتانه بهترین جنګیالان دي، خو د بل چا په لاس کې، کومنده په بل چا په لاس کې ده. او پاکستان چې خارجه پالیسي ترهګري، تروریزم، دهشتګردي ده، هغه یې کاروي، هغه یې کیش کوي. دوی د عقیدو دپاره جنګیږي او هغه یې د پیسو دپاره جنګوي. نو دا لوبه به همداسې د افغانستان د خاورې نه شروع شي. همدا پښتانه به د شیعهګانو خلاف به نفرتونه زیات شي. دوی به لاړ شي، بیا به په یمن کې جنګیږي د پاکستان په قومانده کې. دوی به لاړ شي په ایران کې به جنګیږي په دې سرحد باندې، او هلته به السعود کورنۍ په امن و امان کې ناست وي او پاکستان به خپلې پیسې اخلي. بل هیڅ هدف نشته د دغه جنګونو نه. بل ماسکو ته طالبان لاړه او سولې خبرې روانې دي. صحیح ده، پاکستان لکه څنګه چې طالبان مخکې دوه ډلې کړه، یو یې ټي ټي پي کړه، تحریک طالبان پاکستان، او یو دغه امارات اسلامي. همداسې اوس هم دی نه غواړي پاکستان شیطاني پوځ چې طالبان ټول د لاسه ورکړي، ځکه چې خوري به څه. د پاکستان شیطانی پوځ همدا کار دی، همدا یې روزګار دی چې جنګیالي وروزي، او چې چرته قتل و قتال ته ضرورت وي چې دی په اجرت باندې ورکړي ورته.
دې طالبان نه به 2 ډلې جوړوي. یوه به هغه ډلې وي چې مسکو ته یې ولېږله. هسې د حیرانۍ خبره هم ده، هغه پاکستان چې د روس خلاف یې جنګیالي وروزله، مدرسې او فیکټریانې ورته جوړې کړلې، ذره ذره یې کړ روس. نن هغه طالبانو کوربه و، د هغو ملګری شوی، خو دلته یو څه شته دی، یوه لوبه شته، پښتانه باید ځان په پوه کړي. نو پاکستان هم نه غواړي چې ټول طالبان په یو ځای افغانستان ته ورکړي. هغه چې مشهور دي، بلیک لیست شوي دي، نور فعالیتونه نشي کولای، مات ګډ لکه سمیع الحق چې مردار کړ، هغه به راولېږي افغانستان په دولت کې به کېنوي. دلته به هم یو نماینده موجود وي په سیاسي حضور کې، لکه څنګه چې یو څو ورځې مخکې نور راته راولېږله. او یو څه طالبان به پرېږدي، وایي به دا سوله نه کوي، دا سوله نه کوي، خو موږ سره ملبته نشته دی. چېرته؟ والا یمن کې د ایران سره جنګېږي، شیعګانو سره جنګېږي. نو داسې یوه لوبه روانه ده. پاکستان ته السعود کورنۍ هسې پیسې نه دي ورکړي، بې له ځای نه دي ورکړي، او دا یې اولنۍ بېلګه ده د غزني د جنګ. پښتانه باید هوښیار شي، دا نه د ولایت جنګ دی، نه د بل څه امکاناتو لپاره جنګ دی، دا همدغه طالبان دي، پالیسي د پاکستان پر مخ بیي، د پاکستان لاسپوڅي دي، غواړي چې پښتانه شیعګانو سره په یو لوی غم باندې واړوي، یوه نوې لوبه شروع کړي. امریکا هم غواړي، نور ستر قوتونه هم غواړي چې ایران د منځه لاړ شي. خبره د ایران د منځ د تګ دا یا د پاکستان د پایښت یا د مستحکم کولو نه ده، اصلا دلته د پښتون په وطن، د پښتون په خاوره، د پښتون په وجود، د پښتون په وینه باندې یوه بله لوبه روانه ده. یو نوی دور د جنگ شروع کیږي، او دا به هم داسې جنگ نه وي چې ډېر زر به ختم شي. تر 40-30 کلو به بیا روان وي. پښتانه به جنګوي ایران سره، شیعه میشت کوم ملکونه چې دي، که هغه یمن دی، که بل ځای دی، که بل ځای دی. پښتانه باید هوښیار شي. مونږ چارواکي هو به یا په خبر وي یا خدای خبر، هغه خپل چوکیو سره غم وي، هغه به هم په خبر نه وي. خو مدني فعالان، روشن فکره خلک باید په دې لوبه ټول خبر شي او د دې لوبه مخه ونیول شي، که په هر قیمت باندې وي. پاکستان، بیا هم وایم، تکراري وایم، پاکستان دا مرستې چې السعودیان اخیستي، بې له څه یې نه دي اخیستي، او د هغه بیلګه دا د په غزني کې شروع شوله چې په شیعو بریدونه شروع شو. اول ځل طالبانو داسې کار وکړ، او دا یې د بې له څه نه دی کړی، دا د هغوی د بادار د اسلام برباد نه راغلی امر دی، او دوی ته یې ورکړی دی، او په دې باندې کار روان دی. مونږ باید نور د السعودیه، د امریکې، د پاکستان او د هیڅ چا د لوبو ښکار هم نشو، باید سر راټول شو، یو بل ته پیغامونه ورسو، او که داسې څوک په یوه لوبه باندې پوهیږي، مازغه په کار کوي، باید ټول یو بل ته ووایي چې پښتانه پوه شي، او نور د دغې جنګ نه دا لمنه راټوله شي. زمونږ کوم هغه خلک چې په جنګ کې ښکیل دي، هغو ته هم باید نور سوال وکړو چې بس راوځئ د دې ځای نه. په نامه هغه مشران خو نه دي، خو هغه د شیطاني ډلو مشران چې دي، بس کړئ، نور څه کوئ. سبا له به سمیع الحق غوندې مردار یې، قبر به هم معلوم نه وي. بس نور دا وطن پرېږدئ، دا خلک پرېږدئ، دوی په سرونو باندې نور اجرت مه اخلئ. نور دغه خاوره امن غواړي، دغه سیمه امن غواړي، او نور ستاسو د ظلم او د کبر کاسه هم نوره نسکوره شوې ده، در باندې راچپه کېږي. بس کړئ، دغه لوبه هم دلته اختتام کړئ. که په سوله باندې راځي، هر څوک باید پوره راشي، داسې نه چې نیم وجود هلته پرېږدي. هغه مشران چې د کاره لوېدلي او کوم زاړه قماندانان دي، هغه راشي په افغانستان کې سوله وکړي، او نور یې هلته په اسلام آباد کې پاتې شي، جنګ ته ادامه ورکوي. نور باید د دې لوبې ته د پای ټکی کېښودل شي. پښتانه دې هم هوښیار اوسي چې دا لوبه څنګه روانه ده. نور نمونه مه ورکوئ ورته، همدغه لوبه ده، همدا کیسه روانه ده، بل هیڅ خبره نشته دی. او پاکستان غواړي چې اوس طالبان بیا یو څو ډلې کې یوه ډله بې راولېږي، هغه کوم نامتو مشهور چې دي، نور به ځان سره کوم نوي فکټریو کې جوړ شوي قماندانان او طالبان او مشران او امیران چې دي، به ځان سره پاتې کي. خیر دی، یو څه وخت بیا افغانستان ته نه رالیږي، بل ځای ته بیلیږي، بیا بېرته په موږ باندې راپرېږدي، ځکه چې پاکستان کار دی، خارجه پالیسي د ترهګري، دهشتګردي،
جنگ ته اجرتي قاتلان ورکول، ځکه چې هغه یو هند یې په دشمنۍ باندې ځان سره نیولی دی. هند یو ډېر ستر اقتصادي قوت دی، هم بشري قوت دی. هغه سره بله چاره نشته چې مقابله وکړي. ده سره نور دي څه سوالونه هم هر وخت نه کېږي. پښتانو هوښیار شئ، دا جنګونه پردي جنګونه دي. ګوره چې ښکار یې نه شئ. که هغه د ملي اردو عسکر دی هم چې ښکار یې نه شي، که طالب چارواکی دی هم ښکار یې نه شي، که کوم زوړ جهادي قماندان دی باید هغه هم ښکار نه شي. بس کړئ، خدای ته وګوره، نور بس کړئ. بس ډېر څه مو وکړله، نور دا جنګ بس کړئ. او هغه خلک رښتیا په سوله باندې راځي نو مکمل دې راشي، بشپړ دې راشي. داسې نه چې ریښې ځان پسې هلته پرېږدي. پښتنو هوښیار شئ. هغه ناپوهه خلک چې احساسیاتیان دي په کور په کلو کې دي، چیرته د شیعه خلاف یا د السعود دپاره یمن ته لاړ نه شي، منع یې کړئ، راویې ګرځوئ، د مدرسو نه یې راوګرځوئ. دا زمونږ او ستاسو په دغه ښوونځیو کې په سکولونو کې خو هم د کفر تعلیم نه دی، خو همدا د قرآن د رویه دی، حدیث دی پکې، دینیات دی پکې، د شریعتو پوهنځی لرو، هر څه لرو. نو هر چا دا دنده ده چې خپل زوی خپل وراره د دغسې د فکرشیو نه رامنع کړي او د را روانه لوبه باندې ځان پوه کړي، نور ملګري هم په پوه کړئ. ډېره ډېره مننه. خدای په امان.